قطر له افغانستان سره د خپلو بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي په مشرۍ له امریکا سره د خبرو په نیت دوحې ته تللي پلاوي له قطري چارواکو سره کتلي دي. د یاد وزارت ویاند عبدالقهار بلخي ویلي چې په دې لیدنه کې پر سیاسي، بشري، اقتصادي او روغتیایي موضوعاتو خبرې اترې شوې دي. د نوموړي په خبره قطر له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی دی او ژمنه یې کړې ده چې دوی به له دغه هیواد سره خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. بلخي زیاته کړې چې قطري چارواکو دغه راز ویلي چې دوی به د افغانانو ترڅنګ ولاړ وي او نه پرېږدي چې دغه هیواد د جګړه ځپلی ولس نور هم ستړی وګالي. په همدې حال کې افغان چارواکو هم د سولې برخه کې د قطر د مثبت رول ستاینه کړې او د لا ډیرو همکاریو غوښتنه یې کړې ده. په یو بل تازه خبر کې بیا اسلامي امارت له ترکیې په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه کړې ده. د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالقبیر ویلي چې افغانستان د ټولو هیوادونو ځانګړې توګه د ترکیې همکاریو ته اړ دی او دوی غواړي چې ترکیه په افغانستان کې پانګونه وکړي. نوموړي دا څرګندونې نن په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ارګین آی سره په لیدنه کې کړې دي. د اسلامي امارت د ویاند مرستیال ویلي چې په دې لیدنه کې د ترکیې سفیر ویلي چې هیواد یې له بېځایه شوو افغانانو سره د سرې میاشتې له لارې مرستې کړې دي او دا مرستې به دوام ولري. په ورته وخت کې مولوي عبدالکبیر د ترکیې له مرستو د مننې ترڅنګ له یاد د هیواد څخه غوښتي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي چې په دې سره ګڼو افغانانو ته د کار زمینه برابره او دغه هیواد له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرېږي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.